تاسو اول ما سره دغه ویډیو ګورئ. ښه دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته وایرل ډیزاینداره ځان لپاره ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه درنه کوم که چې د زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې په ټیم در ورسیږي. راځئ نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم خو ویډیو درسره لازمي لایک کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. اول به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته. اکثره خلک ماته وایي چې موږ په واي ټي کریټ چې کوم استعمالوو په هغه کې موږ ته کوم د ویډیو اپشن چې دی هغه نه راځي. نو چې کله پلی سټور ته راغلئ سرچ آیکن باندې به کلیک کړئ. پاس سرچ کې به دغه وي پي ان ورته ولیکئ WIND وینډسکرایب. چې کله مو وینډسکرایب ورته ولیکه دا به ډاونلوډ کړئ. او بل چې دی واي ټي کریټ چې هغې په اړه چاته معلومات نه وي هغې د دې نه مخکې مې ورته ویډیو په اپلوډ کړې وه چې څنګه په AI باندې انلیمیټډ ویډیو جوړه کړو هغه ویډیو در سره وګورئ چې لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي دغه ویډیو. نو په هغه ویډیو باندې کلیک کړئ هغه ویډیو در سره وګورئ. هغلته به یې ټوله د طریقه زده کړئ. نو دغه وي پي ان مې انسټال کړئ. چې کله مې انسټال کړه دا به اوپن کړئ. زه راځم دا دلته اوپن کوم وینډسکرایب. دا مې چې کله اوپن کړه دې ځای کې به تاسو سره ګوګل آیکن راشي. تاسو به خپل همغه ګوګل آیکن باندې به کلیک کړئ. چې کله په ګوګل آیکن باندې کلیک کړو تاسو به خپل یو جیمیل انتخاب کړئ. چې کله مو جیمیل انتخاب کړو نو تاسو سره به دې کې چې کوم دی اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شي او دغه رقم ته صفحه به درته راوړي. د صفحې راوښتلو نه بعد به تاسو راشئ یوز سنټرل په دې اولني باندې کلیک کړئ او دلته به د اټلانټا پچ دغه باندې کلیک کړئ. په دې دوهم نمبر باندې په دغه یو باندې په دې مو چې کله کلیک کړئ تاسو سره وي پي ان به چې کوم دی کنیکټ شي. دلته پاس ګورئ تاسو وي پي ان چې کوم دی کنیکټ شو په دغه باندې چې تاسو کلیک کړئ ډایرکټي به کنیکټ شي او دلته به ستاسو سره همدغه لوکیشن ثبت شي. بیا چې هر وخت راځئ په دغه اپشن باندې ورته کلیک کوئ نو تاسو سره به دا وي پي ان ان کېږي. اوس به راشئ را به شي واي ټي کریټ په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کوم دلته ګورئ موږ سره ویډیو اپشن چې کوم دی هغه راغلی. په دې کې موږ کولی شو چې عکس هم جوړ کړو او ایمیج هم جوړ کړو هغه ویډیو هم جوړه کړو او نور په ویډیو کې د AI لخوا ایډیټ هم وکړو. نو موږ راځو په جنریټ ویډیو باندې کلیک کوو. ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې یو پرامپټ درکړی وي تاسو به هغه پرامپټ کاپي کوئ. چې کله به پرامپټ کاپي کړه را به شئ اول به په دغه ځای کې پرامپټ ورته پیسټ کړئ. چې کله پرامپټ ورته پیسټ کړه نو پاس سرچ ته به راشئ. په دې سرچ کې به په کتې دومره ورته ولیکئ چې د کس چهره باید بدله نشي. ده به ورته ولیکئ چهره باید بدله نشي. چې کله مو داسې ورته ولیکه دلته ګورئ ستاسو سره وایي چې دې کې چې کوم دی تاسو حروف زیات کړه باید 900 نه زیات حروف نه وي خو په داخلي کې به یو څو لیکل چې کوم دي دا به ترېنه وران کړئ دغه نو ټیکسټ او نو واټر مارک. په دې مو چې کله کلیک کړه دا مو وران کړه. اوس به راشئ په اپلوډ اپ ټو 3 جنریټر په دې باندې کلیک کړئ. په دې ځای کې به خپل یو عکس راواخلئ. زه راځم خپل عکسونو برخې ته او دلته یو عکس راخلم. بیا په ډن باندې کلیک کوم. چې کله مو په ډن باندې ورته کلیک کړه اوس به دلته راشئ و دغه ځای کې چې کوم دی که کوم پاکستاني ورور غواړي چې په هغې باندې ویډیو جوړه کړي نو دغه ځای کې ما لیکلي افغان نیشنل فلګ. نو په دغه ځای کې به تاسو ته پاکستان نیشنل فلګ ورته ولیکئ بیا د پاکستان بیرغ به ورته راځي او ما ورته د افغانستان بیرغ لیکلی. بیا به راشئ په جنریټ باندې ورته کلیک کوئ. چې کله مو په جنریټ باندې کلیک کړه دلته به د تقریبا د 10 نه تر 1 منټ باندې یعنې د 10 ثانیو نه تر 1 منټه پورې به دلته تاسو ته خامخا دغه ویډیو جوړوئ. دلته ګورئ زموږ سره ویډیو جنریټر روان شو تر اوسه 9% او بیا 14% شو نو دا به ډېر زر دې ځای ته راورسېږي. نو زه دلته لږ دمه اخلم ویډیو سټاپ کوم. ګوره دلته موږ سره دغه ویډیو جوړه کړه چې دلته په اول سر کې به زموږ لږ هغه راغلی زموږ په اړه یو صحنه راغلې وي دغه یوه. بیا له دې نه بعد چې کوم دی موټرې راځي او دا شیان راځي ټول. نو اوس ګورئ ملګرو دې کې لږ غلطیانې وي ځینې ځایانو کې دلته شاته موټرې نه وي او ځینې کې د هغه نه او ځینې کې بیا داسې چې کس چهره وي هی بدلوي. نو بیا به تاسو راځئ د دې لپاره اول که چې مو دغه ویډیو مو ورسره خوښه وه د ویډیو ثبت کولو لپاره به راځئ په یوز ویډیو باندې کلیک کوئ. مثلا دې ویډیو کې اوس دومره هغه ښه ده چې په دغه ځای پورې چې دی دلته ګورئ موږ سره په دې کې د کس چهره ډېره ښه راغلې ده. نو موږ باید دغې نه د ایسته صفحه بیله کړو. دلته به راشئ په همدغه ویډیو باندې به ورته کلیک کوئ او دې خوا به لږ راشئ او دلته به سپلیټ په نوم یو آپشن چې و هغه به پیدا کړئ. دلته زه ګورئ دغه اولنی ګورئ سپلیټ په دې باندې به کلیک کوئ او دلته ګورئ که بله کومه صحنه وه هغه به هم پرېږدئ.
مثلا دغه اخري صحنې چې کومې دي دا هم ډېرې ښې راغلي دي. مثلا دلته ګورئ دغه ځای نه ایسته صحنه چې کومه ده موږ سره ډېره ښه راغلې. سپلیټ باندې کلیک کوو دغه منځنۍ برخه به چې کوم دی دا به په باندې منځنۍ برخه کلیک کوئ او دلته به ډیلیټ اپشن ته راشئ او دا به ډیلیټ کوئ. اوس ګورئ دې ناخوا صفحه چې کومه ده ډېره ښایسته راغلې ګورئ. نو اوس که چېرته بیا هم غواړئ چې بله ویډیو هم ورسره یوځای کوئ دا خو 6 ثانیې شو را به شئ په جنریټ ویډیو باندې بیا ورته کلیک کوئ بیا به خپل عکس ورته اپلوډ کوئ. چې کله مو عکس اپلوډ کړو نو اوس به راشئ بیا به په ډن باندې ورته کلیک کوئ دلته به اماک کا پرامپټ چې کوم دی هغه به ورته پیسټ کوئ او بیا په جنریټ ویډیو باندې به کلیک کوئ او دلته به بیا لږ انتظار ورته وکړئ. اوس دغه ویډیو چې کومه ده موږ سره بالکل ښه جوړه کړې دی. اول سر شروع ده ګورئ چې د کا CRM سې راوستې ده همدارنګه وګورئ شاته موټرې هر څه په ډېر ډیزاین سره راوستې دي. نو تاسو دغه رقم ته دویم پیري هڅه وکړئ انشاءالله ضرور درته ویډیو جوړوي. دلته بیټرۍ اګین لیکلي دي سره به پام کوئ دا به نه وهئ را به شئ په یوز ویډیو باندې به کلیک کوئ. چې کله په یوز ویډیو باندې کلیک کوئ دلته ګورئ دغه ویډیو چې کومه ده موږ سره ډېره ښایسته راغلې ده. دغه ویډیو به اوس دغسې دواړه به سره یوځای کوئ. بیا به کپکټ ته لاړ شئ اول به ټیک ټاک ته لاړ شئ یا که کپکټ درسره وي هغې ته به لاړ شئ. اول ته یې په سرچ کې ولیکئ سلو موشن پښتو ټیمپلیټ. تاسو سره ډېر زیات سلو موشن ټیمپلیټ ویډیو راځي چې په هغې کې تیار HDR او دغه ایډیټینګ شوي وي. نو په هکله یو ټیمپلیټ به هر د خپلې خوښې هغه کې هغې ته به دا ویډیو اډ کړي. نو هماغه رقم ته ویډیو به ستاسو سره چې کوم دی د دې نه جوړ شي هماغه رقم ته سندره هر څه به ورسره ولګي. دلته یې هم اډ کولی شئ. دلته به راشئ په دې اول سر ته به راشئ په ساوند باندې به کلیک کوئ. دلته به راشئ ریالټي پري ساوند افیکټس یور موزیک ته چې کله راغلی الاو اکسس باندې به کلیک کوئ. په دې چې کله کلیک کوئ دلته به د خپل خوښې یو موزیک ورته انتخاب کوئ. هر موزیک چې تاسو سره هغه به ورته انتخاب کوئ. مثلا زه راځم دلته لاندې خواته راځم یو نظم ورته د غمګین هغه ساز ورته انتخابوم. بیا به راشئ په دغه شي نشان باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ ستاسو سره به دلته چې کوم دی دغه هغه سانګ به ورسره اډ شي. خو د دې نه مخکې به راځئ تاسو په هر پارټ باندې کلیک کوئ او دلته به والیوم اپشن ته راځئ. د دې اواز به چې کوم دی دغسې صفر کوئ په ډن باندې ورته کلیک کوئ. دلته اوس ګورئ دلته ګورئ همدارنګه په د ټولو والیوم اواز چې کوم دی هغه اواز چې دی تاسو دغه رقم ته سلو کوئ. دلته ګورئ دغه رقم ته به راځئ والیوم ته والیوم کې به د دې اواز دغسې سلو کوئ او د دې نه مخکې چې کوم دی تاسو سره دلته بیا لږ اضافي خانې راځي دغه په دلته په هر یوه باندې کلیک کوئ او دلته ډېر شی ټرانسلیشن چې تاسو سره وي په هر یو چې تاسو خوښېده هغه پرې اپلی کړئ ځکه که دغه وي که نه دا وي چې دی بیا ډېره ښایسته ښکاري. لکه مثلا دا شو یا هم دې سره نور داسې زیاتې ټرانسلیشن وي. اوس ګورئ دغه ویډیو څومره ښایسته جوړه شوه. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک او زموږ چینل ټي کومرس کې د سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو په ټایم تر تاسو در ورسیږي. نورو په لاس پرم د خدای په امان.